یو بادشاہ ډېر ناپوه وزیرانو ورته وویل چې دا ته څه کې کومه خبره چې کې دا ملک شرمې او بس ګډې وډې ویل نو څه وکړم وزیرانو ورته ویل چې داسې به وکړو چې د بادشاهانو مخکې خو تا ته موږ نشو ویلی چې دا خبره ته غلطه کې خو داسې به وکړو چې ستا د خپې پورې به یو تار وتړو او تار به داسې پټ پټ بوزو موږ ځان سره به کېږو خو چې ته بادشاهانو سره خبره کې او کم ځای غلطېدې نو موږ به تار راکاږو نو ته پوهېږه خبره په بله اړه وه ویل ډېر ښه چرته بادشاهان به راغی او ده به خبره ګډه وډه کوله هغوی به تار راکړو نو ده به خبره په بله واړوله یو بادشاه راغی ورته وی چې هلکه خبرې خو به نورې کوو خو په دې مې پوه کوي چې په دې ستاسو وطن کې هم د دې تار رواج شته هغوی زر تار راکړو چې بیړه دې غرقه شي مونږ دې پورې تار در تړلی و چې د خرطوب خبرې مه کوه تا الټا هغه نه تپوس نور بادشاهان دلته کمقل دومره چرته نو عزیزانو خبره دادا چې هلته خو وزیران هوښیارو که بادشاه ساده هم نو کار چلېده چرته چې ټوله معامله دغسې یا د خارونی او د کارغه کیسه وي کارغه او خارونی په جګړه دي نو نوشیروان بادشاه په لاره روان او بختک وزیر ورسره دی چې وزیر ورسره دی نو نوشیروان ته تپوس وکړو چې هلکه دا ولې په جګړه دي دا کارغه او دا خارونی وی صاحب پرېږدی وی نه حل ووایه وی جي خبره دا ده چې دا کارغه راغلی دی د خارونی نه لور غواړي او خارونی نه ورکوي وی چې نو بیا وی دې خارونی ورته یو شرط ایښی دی چې لور به هله در کوم چې 100 خارونه د دې لور په مهر کې وران شوي راکړي وی دا کارغه ورته وایي دې خارونی ته چې بیبي داسې چل دی چې دا یو 100 خارونه وران شوي والا نور چې نوشیروان بادشاهي او بختکي وزیري داسې ډېر خارونه به وران وګوري د دوی دا جګړه ده خپله عزیزانو چې د دې قوم دا حالت وي تاسو به دا ملک وران ګورئ چرته چې دا قومي تاسو به دا ملک خیر غواړئ ته ځان سره جخت وګوره ورځ بیرته په تا بمباری کېږي ورځ بیرته اوس د هغې علاج سوچ کولو دپاره خو عقل پکاري سوچ پکاري اوس عقلمند او سوچمند سړی وي نو عقل او سوچ وکړي که نه تا چې د چا انتخاب وکړو دینه به ته دا توقع کې چې د دې ملک به روس سره جوړه کول غواړي د دې ملک به هندوستان سره جوړه کول غواړي دومره خو په سترګو ړوند نه دی دا قوم دومره خو پوهېږي چې دا ما څوک منتخب کو دا به سبا هندوستان سره د دې ملک جوړه څنګه کوي یا که روس ووایي چې راځئ خبرې پې کوو چې د کابل 10 لکه خلق په پاکستان کې ولې ناست دي خبرې پې کوو د خبرو کولو له به ته څوک لیږې دا خبرې به څوک کوي دومره خو نادان نه یئ دومره خو پوهېږئ چې دا تاسو څه کوئ څه مو کړو څه کوئ لګیا یې هغه د رحمان بابا خبره وایي په ازل د نصیبونو جواري وه ای رحمانه چا ګټلې او چا بیللې نن ستا د نصیب جواري لګېدلې ده څوک یې ګټي او څوک یې بیلي د جوارۍ دونه دي د جوارۍ پړونه لګي زما عزیزانو عرض مې دا ما سره هیڅ فکر نشته زما مثال داسې دی لکه د هارون الرشید بادشاه زوی بادشاهي پرېښوه او لاړو ملنګ شو د سیند په غاړه به ناستو روټۍ به چېرته پیدا کړه به یې وخوړه د سیند په غاړه به ناستو الله الله به یې کړ بادشاه مړ شو چې بادشاه مړ شو نو جرنیلان ورپسې لاړه چې راشه پلار دې مړ شو چې په تخت کښېنې هغه ورته ووایي چې زه جرنیل صاحب زه دلیم بادشاه یم وی دلې څنګه بادشاه دا ګورې نه جامو ته ټاکی ګنډې او د سیند په غاړه ناست
ستنې نه تار ویستو سین ته ستنو غورځوله او راوړی زما ستن راوړی چې د دریاب څومره کبانو ټولو په خوله کې یو یو ستن نیولې واولی راوړه ویلوم لیده زه دلیم بادشاه چې جرنیلانو ډېر تنګ کو نو جرنیل ته وایي چې یا صاحبي لا تغترر بتنعم یا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول اے مرګریا د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږه یا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول اے جرنیل صاحب د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږه دا عمر بدیم یو ورځ تیر شي او دا نعمتونه بدیم د مرګاریان پاتې شي عمر بدیم ختم شي او نعمتونه بم درنه پاتې شي دو لاس دختې به ته روان شي بیا ورته څه وایي ورته وایي وإذا حملت على القبور جنازة وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول اے مرګریا کتا نن د بل جنازه پوګه کړي و دیره تروانه جنازه دی پوګه دا ادیره تروان نو فعلم بأنك بعدها محمول دا شپاړسنی یقین لرا چې اورز بستا جنازم د بل پوګي او قبر ته روان کړي خیال د دیو کا تراله او ما ته دعوت راکې چې راشه د پلار تخت خالی دی په تخت کې زما عزیزانو بادشاہي په فقر کې ده بادشاہي په غربت کې ده بادشاہي په دې کې ده چې د شپې سړه روټه وخوره او سار بیغم را پاسه ایس غم غشتي عزیزانو خبره دلته د بادشاہ نه ده خبره د ملک ده خبره د وطن ده چې د دې ملک او د دې وطن انجام به څه کیږي ځکه چې د ړندو لاس کې د لارې سټیرینګ ورکی د ړندو لاس کې د اس په واګي ورکی نتیجه به سي زیب کم طرف انجام به سي خبره د ملک ده دا سم ملک ده بیګا تاسو کته کروڑونه ډزه هم دې کنم دې نم دی اورېدل کروڑونه ډزه کلاشنکوف بمونه دا پکې خلاصې ده ولی منبري ګټلې ده تورشه په کچرو کې وګوره د سړی زوی شوه ده یو ډزې کړې ده ترننه کیس نه خلاصيږي بیګای ملک ته پر کړه ده په کروڑونو کلاشنکوف یو چلے ده په یو سړیم کیس رجسٹر نشو دا ملک ده دا وطن ده ما یو ډز کړه ترننه می کیس نه خلاصيږي منبر له 2 کروڑه ډزې وشوي چا په کیس رجسٹر نه اوس دې شله به عمر د کم زنه پیدا کما دې ملک له به عمر د کم زنه پیدا کړي چې یو خزا ورته رااله ماشومې پغې کې دی عمر دا قرآن یوازې مونږ د پاره دی کتا د پاره هم دی ورته بی بی قرآن هغه قانون دی چې په دې کې د امیر او د غریب فرق نشته د امیر او د غریب فرق نشته نن امیر چې په پاکستان کې هر څه کوي آزاد دی غریب کټتو کو هغه د پاره ارڅ دی بیا خو الحمدلله په دې غریبانو د خدای نور امر ټټنګ کی نور لوی چینجه په دې غریبو کې دا غریب خدای پیژندلی چې دا خزي سوټي تک دا مین دی پردی لوخي وینځي دا مین دی چې د پردای جامې وینځي
او دا ډنګي راوړې دی ډمګي دې ډمګي ځان نه څه جوړ کړي دا خدای پیژندل قوم هلکه خدای ظالم دی وای خدای ظالم دی خدای ته پته وکنه چې تعالی میګیا که وزر درکم ته خود خلکو سترګې خوري تاسو خدای پیژندل قوم غریبان دا د شنو چای غله دا د کباب او د روټۍ غله دا خدای پیژندل دلته یو دی د خره غوندې سپېږمۍ دي پرون میلادینو سپېږمۍ خړې وې داسې مې ورته سر وخوځول د خره سپېږمۍ دا خدای پیژندلی خدای په یاره واورئ یا به مړ یم یا به ژوندی چې تاسو د اهل دنیا سجدې کول او د هغې پوجا پاټ پرېښی نه او تاسو ښه ورځ په دوربین کې ولیده نو که مړم په قبر مې راشئ متیاز یې وکړئ ښه ورځ به نه ګورئ دغه تالی سټ به یئ دغه چولی چک به یئ دغه پردی جارو کخ به یئ تاسو به خدای په خپلو پو نه ودرئ او نه به تاسو له خدای ښه ورځ دا خدای پیژندلی قوم دا الله نه لوی مهربان په دنیا کې بل څوک شته نو دا په مونږ یې ولې مهرباني نه ده کړې ځکه چې مونږ کې ځای نشته مونږ کې ځای نشته خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ خپل ځان وپېژنئ خپل حیثیت وپېژنئ خدای وپېژنئ د خدای رسول وپېژنئ حکومت ته وایم د خدای هغه لویې ورځې خاطر وکړه د دې ملک تقدیر سره لوبې مه کوه د دې ملک تقدیر سره لوبې مه کوه دا ملک به تباه شي دا به غرق شي آسمانی آفت به پرې راشي لوټه به یې لاندې باد خدای داسې کړي نه دي نوح علیه السلام پیغمبر پکې موجود و او طوفان پرې راغی لوټه یې لاندې باندې پاتې نه شو آسمان د پاس نه اوبه راورولی او ځمکې د لاندې نه یو ساس کې به د کوهي تور غرم را پرېوتو آسمانی آفت به پرې راشي د ملک تقدیر سره لوبې مه اهلیت ځان کې وګورئ قوم د قوم ځان کې اهلیت پیدا د ملک مشرۍ له د سړي د انتخاب ماده ځان کې پیدا کړي چې دا سړی زه د ملک مشر کوم دکې اهلیت هم شته او که نه سبا به دی د دې ملک ترجماني کولی شي او که نه تاسو وګورئ نن څومره ورځې وشوې چې هغه عظیمې دوپړه بي بي سي باندې کړي دي او د پاکستان نه بغیر بله خبره نشته په عالم کې په شرمونو و شرمولو دا ملک په دنیا کې تاسو څه خبر یې تاسو خو د میانو وروڼه یئ تالاو کې چې کوم ځای ګرځئ دغه ځای وینئ بارم نظر نه لګي نن ستا ملک په دنیا کې شرمېدلی ملک او د چا د لاسه زمونږ د لاسه زمونږ د لاسه نو زما عزیزانو خدای د پاره فکر د دې ملک پکار پرې جنبې حکومت ورته قانون رئیس دی چې د الیکشن خلاف څوک کوي 3 کاله قید کوي او پلانې څوک کوي دومره کاله قید ما ورته وی د الیکشن خلاف څوک نه کوي خو الیکشن هغه قوم ته کوه چې شعور خو پکې وي که نه دا قوم د الیکشن قابل نه دی دا قوم د دې قابل نه دی پرون تاسو وګوته د دې قوم چې د خلکو د ښځو او د لوڼو پکې کمې بېعزتۍ شوي نن په اخبار کې وګورئ د خلکو د لوڼو او د ښځو تصویرونه پکې راځي واده د چا دی او ښځې پکې د چا وشرمې دي اوس بیا خبره ده چې نه ما کې عقل شته او نه تاسو کې عقل شته دا بیا خبره ده ځکه چې زمونږ د عقل انتها وشوه کم قوم کې چې عقل وي داسې قوم نه لکه دا مونږ چې دا خلق نه نور قومونه هغه امریکای غوندې قوم وي یورپ غوندې ممالک وي هغه روس غوندې قوم وي هغه چین غوندې قوم
کم قوم کی چې عقلی هغه د چین غوندې قومي چې تا نرستو آزاد شوی دی او نن د دنیا عظیم طاقتونه تیری. مونږ قوم کې عقل نشته. د مونږ قوم عقل تاسو وکتو، پرون مو کتو، بل ورځ مو کتل. دا زمونږ قوم دی او دا زمونږ خلک، دا زمونږ سړي دي، دا زمونږ هلکان دي او دغه زمونږ ښځې. تاسو خیال را دغه زمونږ ښځې دي چې په پولینګ سټیشنونو څه حال ورسره وشي. دا هغه شرمېدلی قوم. تاسو خیال راغی؟ نو دې قومونو کې عقل نشته. دا دغه خلق دی چې دا تاسو ولیده. نن د ملک تقدیر دا نن دې قوم د چا په لاس کې ورکړه. په دې چرې سوچ کړی یا په دې پوهېږئ تاسو چې نن د ملک تقدیر تاسو د چا په لاس کې ورکړو؟ د ملک تقدیر به کوم خلق جوړي؟ د ملک فیصلې به کوم خلق کوي؟ دا تاسو د چا په لاس کې ورکړو؟ په دې سوچ کړی دی؟ خو د کارغان ورونه وایي مردار املان دی ولیده او پاس پہ ګرځېدی کان کو پته نه لګېده. دلته سوال د عزیزدارۍ نه وي، سوال د رشتې نه وي، سوال د پرې جنبې نه وي، سوال د دې وي چې زه د ملک د تقدیر واګې د چا په لاس کې ورکوم. ټانګه ډکه ده او سړي پکې ناست دي او تا د اس پې واګې ړون له په لاس کې ورکې. دومره خو به پوهېږئ په خبره چې د اس پې واګې ړون له په لاس کې ورکې نو اسپا او ټانګه او پکې سورلی به بچ پاتې شي. نن تاسو د ملک د تقدیر فیصلې ړندو له په لاس کې ورکړه. خدای دې ملک شي ستاسو او خدای دې ملک شي د دې ملک. سوال دلته عزیزه دا نه وي سبا به دې ملک ته د تعلیم پالیسي جوړول غواړي. د تعلیم نو د ملک د تعلیم پالیسي ته وګوره چې دا ته چا پسې منډې وای چې دا به یې جوړولی شي. سبا به دې ملک دپاره د قرآن کریم د آئین پالیسي جوړول غواړي. ته وګوره چې دا ته چا پسې منډې وای چې دا د قرآن د آئین پالیسي جوړولو پوهېږي. سبا به د دې ملک بیرونی دنیا سره روابط او تعلق جوړول غواړي. ته وګوره چې دا سړی په دې پوهېږي. د دې داسې مثال دی. اوس چاته دا خبرې کوي یو ښځه وه بجای نامه یې وه بجای. نو د کور مالکه ترې ډېره تنګه وه او چې کوم ورانۍ به یې وکړل بیا فټې مو لعنت. آخر د هغې اډو په فټې مو څه پروا نه راتله. آخر یې ووایي چې په فټې مو د بجای څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نه شي. پوزه دې ته په بیخ کې نه غوسه کړي، په فټې مو دا بجای اډو شرمېږي. دا قوم په فټې مو شرمېږي. یا هم شرمولو زما هلکومه ګیره مې سپینه شوه عمر ټول تیر شو. ما څوک ونه شرمولی بلکې زه وشرمېدم ځکه چې د شرمېدلو ملام شرمېدلی. دا د کشمیریانو قصه مې درته کړې وه چې ته کشمیر ته تلی مال نه ویل ته څنګه مولی مال ته تلی ویل نه نو مال د بې غیرت قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي وی چې نه مال بس خبره خلاصه وی څنګه ته یې داسې زه یم. نو عزیزانو زمونږ د شرمېدو پکې یقیني دي دا خلق نه شرمېږي. نو عرض مې داو چې نن د ملک د تقدیر واګې د چا په لاس کې راغلی؟ د دې قوم د لاس.